السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو لکه څوره لپاره ټول مخکې راځي. ویورز په تیر هغه کې فایل کې موږ پرنټ کړی و او اوس به راځو شیر ته چې ډاکومنټس موږ څنګه شیر کوو آنلاین په انټرنیټ باندې. نو فایل بیا کم ډاکومنټس چې موږ کریټ کړي دي یا لیټډ سی وي وغیره هر څه شی چې نو شیر او په شیر کې چې بیا د سیو ټو کلاود نو دا تاسو آنلاین سیو کولی شئ په ون ډرایو که تاسو هغې اکاونټ یې نو په هغې باندې تاسو آنلاین سیو کولی شئ. د دې دا فایده به ستاسو سره چې تاسو په کوم ځای کې پاکستان کې په کوم ښار کې کراچۍ کې لاهور اسلام آباد یا بهر یې دوبۍ کې فارن کنټریز کې او تاسو ډاکومنټس ته ضرورت تا چې تاسو د دې نه خپل ډاکومنټس چې دی هغه په اسانه باندې پرنټ کولی شئ. بل دی زموږ سره میل نو تاسو خپل ډاکومنټس چې دي څه کمپنۍ کې تاسو اپلای کوئ یا خپل ډاکومنټس سینډ کول غواړئ نو سینډ از اټیچمنټ په دې باندې کله تاسو وکئ. خو هله چې تاسو په مایکروسافټ آوټلوک کې چې تاسو اکاونټ وي نو هغې له مخکې اکاونټ کریټ کوئ. بل سینډ از پی ډي ایف نو تاسو ایز ا پی ډي ایف چې دی هغه هم سینډ کولی شئ یا سینډ ایز ا ایکس پی ایس هم سینډ کولی شئ او سینډ ایز ا انټرنیټ پکس دا کم مشین چې د فکس هغه چې په هغې باندې چې خلک کم ډاکومنټس سینډ هغه کوي فکس کوي نو تاسو په دې باندې چې کم ډاکومنټس کریټ کوي نو هغه به هلته کې د فکس نمبر به انټر کوي نو یو ویل نیډ ټو ا فکس سروس پرووایډر چې هلته کې د کم د فکس مشین چې دی هغه لګېدلی یا تاسو د هغې نمبر دی کې انټر کوئ نو د دې نه تاسو چې دی دا خپل ډاکومنټس چې دي هغه سینډ کولی شئ. اوس زموږ سره انټرنیټ نشته نو د دې وجې نه دغه چېرې دا زموږ سره کار نه کوي. ها دا دې لپاره به انټرنیټ شیر چې کوم مینیو لري ټول دپاره به انټرنیټ چې هغه به د هغې انټرنیټ به ضرورت وي د انټرنیټ نه بغیر به نه کېږي. بیا د پرزنټ آنلاین نو خپله ویډیو تاسو آنلاین هم پرزنټ کولی شئ څه ویبینار آنلاین سیمینار نو په هغې کې تاسو خپله ویډیو چې د هغه آنلاین پرزنټ کولی شئ. بل لاندې فوسټ ټو بلاګ تاسو د ورډپریس ته بلاګر ته او ټایپ پیډ دی بلاګ ته تاسو خپل ویډیو چې دا خپل ډاکومنټ چې دا هغه هم پوسټ کولی شئ. بل که څوک د دې بلاګ کې سرچینګ کوي یا څه ګورو نو ستاسو دا ډاکومنټ چې دي که ستاسو څه کتاب لیکلی څه آرټیکلز لیکلی نو دا هغه په اسانه باندې چې دی سرچ کولی شي او په اسانه باندې ته څه پیدا اخیستی شي. بل زموږ سره ایکسپورټ نو په ایکسپورټ کې زموږ چې دی کریټ پی ډي ایف یا ایکس پی ایس ډاکومنټس نو دا تاسو چې دی د خپل ورډ ډاکومنټ چې دی هغه پی ډي ایف یا ایکس پی ایس کې هم کریټ کولی شئ. کریټ پی ډي ایف نو دې باندې دې له موږ نوم ورکړو اول خو به ورته لوکیشن وښایو چې په ډیسکټاپ باندې زموږ سره سیو کړه بیا به ور ورکړو نوم به ور ورکړو ورډ ټو پی ډي ایف فایل او بیا به پبلش نو دا به زموږ سره په پی ډي ایف کې کریټ شي. یس اوس راشو په ډیسکټاپ باندې به چیک کړو چې زموږ سره کریټ شوی دی که نه دی. په پی ډي ایف کې خو زموږ سره دې لګیا دی اوپن کېږي دا زموږ سره په ډیسکټاپ باندې سیو شوی دی ورډ ټو پی ډي ایف فایل نو دا ډاکومنټس چې دی دا موږ په پی ډي ایف کې هم چې دی سیو کولی شو او یا ایکس پی ایس کې هم سیو کولی شو. دغه شانتې طریقه ده ایکس پی ایس ته په ایکس پی ایس کې به موږ په دې طریقه باندې ډاکومنټس ایکسپورټ او بیا کریټ ایکس پی ایس په دې باندې چې موږ کله کلیک وکړو دلته به راکوز شو سیو ایز ا ټایپ نو دا به ایکس پی ایس ډاکومنټ ته موږ راکوز کړو په دې طریقه په ایکس پی ایس کې موږ ډاکومنټس کریټ کولی شو ښه په اسانه باندې. بل زموږ سره کلوز نو کلوز باندې چې موږ کله کلیک وکړو نو زموږ چې څومره ایم ایس ورډ چې څومره کار دی دې کې چې موږ کم کار کړی نو هغه به کلوز شي. دې نه موږ کلوز کولی شو او د دې کمنټ بټن نه د دې نه چې موږ هم دې نه هم کلوز کولی شو نو د دې نه موږ بیا کلوز کړو او انشاءالله نور کار به بیا سبا کوو په نیکسټ کلاس کې.